تاسو ډیر زیات انتظار سوی مهرباني وکړئ. سلام ډاکټر صاحب محترم دوستانو ملګرو ټول سلامونه وایم او ټول نه مهیله دا ده چې مونږ وبخښئ دغه انټرنیټ د ما نن لږ کمزوری ده ستونزه ده بل ځای کې یم که قطع کېږم نو دا به د ما قصور نه وي. مهرباني وکړئ موضوع مو چې څومره حده پورې ما د ملګرو اخذ واخیسته د خبرو نه د سولې په اړه ده، خو همدغه د سولې په باره کې هم بیا ځینې خلک شکونه را پیدا کړي. له یوه خوا نه د سولې نارې، له بلې خوا نه شپیني عملیات، له بلې خوا نه دغه ورور خبره په تلویزیونو کې د طالب په خلاف پروپاګانډ، له بلې خوا نه طالب ته تروریست او دهشتګر ویل. ډېره جالبه ما ته دا وه چې نن نه 4 ورځې مخکې ما له یوې داسې رسنۍ نه یو راپور ولیده چې د خوست ولایت د محترم والي عبدالله حسیني ورور په لوګر کې په شهادت ورسېده. د دې فاتحه د دغه شهید فاتحه ځینو بادرک افغانانو په فرانسې کې واخیستله، لویه اجماع یې جوړه کړې وه، خیرات یې کړی و. د ده ورور د دې شهید فاتحه یې واخیستله. دغه فاتحې په رسنیو کې یو غبرګون راپارولی و، نه دا چې د دوی غبرګونو له نړیوالو قوتونو، هغه نړیوال قوتونه چې مونږ په ګونډو کړي له هغوی نه هیله کړې وه چې د دې ترورستانو مخه دې ونیول سي، د یو ترورست فاتحه اخیستل کېږي. د افسوس جای خو دا ده چې یو ډم او یو سندرغاړې ته دوی هنرمند وایي، یو بازینګرې ته هنرمند وایي. د هغه فاتحه که هر چېرته اخیستل کېږي په فاتحو څوک بخل کېږي نه. دا یو شی مو ذهن کې واچوئ چې پلانکي پسې فاتحه وسوه دا وبخل سو نه، خو د شهید مولوي عبدالله ورور فاتحه چې په فرانسې کې اخیستل کېږي، تاسو په هغه خلکو غږ مه کوئ چې د دې مخه ونیسئ چې هغه مونږ په ګونډو کړي دي، هغه مونږ څملولي دي، د هغوی په مریم اوس هم ګونډه ایښې ده. دا د تاسو د مظلومیت فریاد ده، دا مو د مظلومیت غږ ده، دا مو د صلح په وړاندې خنډونه جوړول دي. یو تصویر په رسنیو کې ده، یو غازي، یو اتل، یو ځوان، یو مجاهد پایڅې بډ وهلي لکه زمری له زندان نه را روان ده. دوی هغه تصویر راخیستی چې دا په دې مونږ هغه کارونه به مونږ کوو چې په تاسو اور لګېږي. هغه فاتح ځوان چې له دې زندان نه راوځي، مونږ تاسو ته ویلي وو چې مونږ به فاتحانه راوځو. په رسنیو کې دا تبلیغات تاسو ولې کوئ چې دا په زندان کې وساته؟ دا یوه خبره تاسو ته کوم چې د دغه خلکو خلاصون دا د مونږ لپاره سرې کرښې دي. دا به راوځي له زندان نه، هغه که په هر سټایل کې راووته زړه یې درد کړی ده، 20 کاله دې په زندان کې ساتلی، پیغور دې ورکړی، سخې دې ورپسې کړي. نن چې هغه ته موقع په لاس ورغله له زندان نه راووته، زندانونه مات سات کړی و، زولنې ماتې سوې، د مونږ زمري له زندان نه وځي، خیر ده که ګریوان یې شلولی ده، پیسې یې بډ وهلي دي. هغه یې ځکه بډ وهلي چې دا په غلا کې نه ونیولی چا، دا د بادرنګ او د ملیه په غلا کې نه ونیول سوي، دا له موټر بمونو سره نیول سوي و، ځکه په فخر او په غرور له زندان نه وځي. دی اشغال نه منه، دوی د امریکانو ښکر مات کړي دي، دوی د ناټو سازمان دړې وړې که ځکه له زندان نه فاتحین راوځي. نو تاسو نه مې هیله دا ده چې د صلح په مقابل کې خو مه لټوئ. طالبان به راځي، د اسلامي امارت اتلان او غازیان به راځي، له ارمانونو او له امیدونو سره به راځي. تاسو ته به شرعي نظام، امنیت، سوله، هم د سولې چغې وهي، هم د ډول غاړه کې اچولی. اجازه راکړئ یو پوښتنه تاسو نه وکړم، یو پوښتنه دلته ولرم. د خلکو پوښتنه لري، تاسو هم د پوښتنې ځواب ورکړئ. آخر دا د صلح معنی څوک دي؟ او تر پرونه دغه دولت د صلح نغارې وهل، ډولونه وهل چې طالبان صلح نه کوي. اوس چې طالبان بین الافغاني صلح ته چمتو دي او دا کوي، دلته د علماو د وژلو لړۍ روان ده، د اختلافونو لړۍ روان ده، د تبلیغاتو لړۍ روان ده، میډیا د طالبانو او د صلح په ضد
ضد پروپاګانونه کوي وایي زموږ ارزښتونه ازادي بیان د هغه دوی نه موږ نه تېرېږو اخر د دغه صلح معنی څوک دي د افغانستان خلک خو ټول صلح غواړي اخر دا څوک دي هغه کوم عناصر دي چې په افغانستان کې صلح نه غواړي اجازه راکړئ دغه د افغانستان ملت ته تاسو شیر کړئ مننه اول خو ملګرو نه مهیله دا ده چې لایو د سره مخکې شیر کوي ډاکټر صاحب محترم د امریکا په نیت باندې باید مونږ باوري ونه اوسېږو چې امریکانو طالبانو سره تړون وکړو نو هغوی به دې تړون ته متحد پاتې کېږي امریکا اوس هم خلا ګوري امریکا اوس هم دوه مخی سیاست کوي تر هغه به امریکا دوه مخی سیاست کوي تر هغو په رژیدي وروستی فوجي له افغانستان نه ووځي د صلح په وړاندې چې خنډونه کم روان دي جوړیږي په رسنیو کې د ارګ د امریکا د غلامانو لاسه دې کې د امریکا نه مستقیما لاس ده که د امریکا د سیاسونو نه د بلیک واټر او د سی آی ای لاس ده پکې دلته دوی دې ته تحریکوي چې تاسو دغه فضا چې رامنځته شوې دا ګډوډه کوي تر څو هغه شرم چې امریکان په دې تړون کې ورسره مخ شوي دي په یوه بهانه نه یوه بهانه امریکان له دې تړون نه سرغړونه وکړي او بالاخره لکه ټرمپ چې یو ټویټ وکړي چې زه نه منم او چې کله د موټر بم ګزار د ټیکټر بم ولې د خپله یې ومنه دا بلوډ بولټن د کچي شی ناټو بول د مشاور سی و د صلح مخالفت په وړاندې درېدلی و د امریکا په دې کې تاوان لرې که بار بار به ټرمپ ته همدا مشورې ورکولې چې ته مه وځه د امریکانو وتل له افغانستان نه دا د امریکانو مجبوري ده خو که د امریکایي جنرالانو په ګټه کې په جګړې کې ګټه ده هغوی به خامخا جګړې تلابي کوي سی آی ای او بلیک واټر به کوي ځکه بلیک واټر د باسازۍ کمپنۍ نه ده بلیک واټر چېرته کوم روغتون تا ته نه جوړي هغه د جګړې کمپنۍ ده چې جګړه ودرېده د بلیک واټر او د امریکانو د سی آی ای بازار ختم شو نو که امریکایان سیاسونې غواړي چې له افغانستان نه فوج وباسي بلیک واټر سی آی ای نور د جګړې لپاره لابي کوونکې کمپنۍ دوی نه غواړي دوی غواړي خو د امریکانو وتل دا ډاډ او اطمینان سره افغانانو ته وایم چې دوی به وځي که د کابل اداره ده که نور مزدوري رسنۍ دي دا ټول د امریکانو په اشاره دا کار کوي تر څو دغه لاسته راوړنې چې نن یې موږ لرو د امریکانو د ذلت ورځې را روانې دي 14 میاشتې پوره کېدونکي دي امریکان به د موږ له ملکه وځي موږ به ازاد او خپلواکه هیواد لرو خارجه پالیسي به د موږ په لاس کې افغانستان به د ټولو افغانانو د امن کور وي دلته به د ټولې نړۍ افغانان چې کوم دي دا به ټول راځي په خپل ملک کې دا ملک به موږ په خپله جوړوو موږ کدرونه لرو موږ ډاکټران لرو انجینران لرو ساینس پوهان لرو موږ په طالبانو کې داسې ساینس پوهان لرو ډاکټر صاحب چې هغوی یو دوه کس امریکان چې مریخ ته لیږي په میلیونونو ډالر په مصرف کوي د موږ په طالبانو کې داسې ساینس پوهان یو د غوړو په ډبې باندې 10 امریکان مریخ ته لیږي داسې خو نه ده که نه دا ملک له کدرونو نه ډک ده انشاءالله العزیز همدلته راسره تم شه انټرنیټ د کار کې ایاز خانه تاسو څه پوښتنه لرئ پښتنه مو مطرح کوي چې موږ بیا بل ورو شته مهرباني وکړه هر پښتنه لري هغه مخالفین هم که راځي لایف کې موږ سره پښتنه کوي نو راسي پښتنه وکړي خو د ادب او د اخلاق په چوکاټ مهرباني وکړه ایاز خانی ډاکټر صاحب تا ته او ستر جنرال موبیل ته اول سلامونه وعلیکم السلام ما आवाज راځي درته ډاکټر صاحب مرضی وو غاټ مرضی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب زه دا خبره کوم دا کوم د سولې په باره کې څوک ممنوع دي دا څوک وایي چې سوله نه غواړو دا خلک څوک دي او دا هغه خلک دي چې د افغانانو ښه اجازه راکړئ دا عبدالله تاسو څه پوښتنه درلود ویې کوئ اوس وردګ صاحب تا ته شیر کوي ملګرو زه دلته لایو ګورم څوک یې نه شیر کوئ منې یا به مې خپل موبایل مات کړی یا د تاسو لایو شیر کوئ عبدالله وروره دا تاسو پوښتنه درلوده مبین صاحب شته مبین صاحب دا ماته وایي و مهرباني وکړه تاسو څه درلود مخکې څه اعتراض درلود هغه اوس وکړئ و بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکي هیلې ډاکټر تاسو ته مو نوي مېلمه ته مبین صاحب او پانې یو ګیله لرو وایي تا بله ورځ هغه لایف کې ډېر چټي خبرې کړي داسې خو مه کوئ دا لایفونه مونږ سارو مونږ خو زه په ژورنالیست یو کار ګورئ دا د نفاق حالت ما اختیاروي یا مونږ سره واوسئ ما ګوره ټوټې مې کې بل لایف ته زه نه ځم اوله مې طالبانو حمایت کوم اوس هم کوم چې ژوندی هم کوم
تاسو یو موقف یا زموږ سره مخالف خپل موقف وای الته مخکې ته وای چې د افغان طرف یم او خو د افغان ملت خو طالب سره ولاړ ده که افغان ملت طالب سره ولاړ نه وي دا جنگ به زما نظر دا د لطفا لایف ما تحریفوي مهرباني وکړئ په ښه کار کې در سره ولاړ په غلط کې نه دولت سره په ښه کار کې ولاړ په غلط کې نه فادر ساده د پښتنه د مطرح تحلیل باندې تاسو سوینه ډیر اوچاته چې ښه کار او بد څه شي ده تحلیلوا ما پښتنه د مطرح که تاسو لایف تاسو چې لایف لګي او لطفا یو خبره وکړئ د مسلمان د نفاق له حالت نه ځان وباسئ مهرباني وکړئ راځم زه درته ګوره د اتحاد خبره کوم زه قسم درته اتحاد خبره کوم دا اوس هم ګوره زه په نه یقینو که پاکستان باندې زه دومره تکیه کوم نه په امریکا کوم زه درته اوس د اتفاق خبره کوم ګورې دلته موږ او تاسو ته خبر خدا نه ته لایفونه ته لاړ داسې خبرې وکړي ته ټول لایف دا کس د میدان ډاکټر صاحب دا کس د میدان دا کومرونه چې وایي دا کس د میدان د ما په ثابت لک صبر وکړه د دغه ورور نوم څه شي د داسې غږیږي ډاکټر عبد الله کا ډاکټر عبد الله دای بیګا په لایف کې دی خبره ما واورید نسبتا خبره خنات کون کې دی ډاکټر صاحب خو یو هیله متداده چې دلته ګوره کته موږ سره باس کې موږ تا نه قطه کو تا یو تور په موږ لګو چې زه دې لپاره غوي سره دسه غږیږم چې بیا ما قطه کوي او ځینې خبرې دی وکړي چې هغه د په ما پورې تهمت لګاوه ما هیڅ کله دسه نه دی کړی چې سوال کړی تا ما نه سوالونه نه درکړي دغه اوس دا زه درته حاضرم چې هر رقم سوال ته لري زه جواب درکوم زه درته هم د کابل ګډاګي او مزدور اداره د امریکا په غلامۍ کې څومره لاس تراوړنې ولري زه نه منم اول خو لرینه کې ولري نه منم ځکه دا د اشغال زیږنده ده دلته د ما فرهنګ تر کولاندې ده دلته د ما نصاب ګډ ورډ د خلک د تعلیمي نصاب مې د گاونډیو د يرغل لاندې ده دلته هر څه په ما باندې د پنجابي په نوم تحمیلېږي دلته هر جرم د پنجابي په نوم پټېږي زه نه منم دا د کابل مزدور اداره هیڅ کله لدی سره په شراکت کې په حکومت کې نه اوسېږم که سوله راځي که را دي سي کنه 10 کاله نورم خپل د ازادۍ او د استقلال لپاره جګړې ته تیار یم که څومره ویني توی سي هیڅ ډار نه لرم که دغه بچی مې په دې انقلاب کې لاړ سي هیڅ خوف ته نه لرم لیکن خپل هغه څه چې د ما ارمانونه او ارزوګانې د دې ولس دي هغه به زه په دې ملت تحمیلوم که په زور وي که په رضا وي اسلامي نظام په باندې منم دا مسلم حق د ماته کتاب را کړی الله پاک وایي رسول دی هغه وایي چې څوک را سره نه مني افغانستان دی یو اسلامي ملک ده دلته خلک جمهوریت او دیموکراسي ته لابي کوي مسلمان د خپ نه له جمهوریت نه دفاع کوي زه څنګه د مسلمان په حیث دومره بې غیرته سم چې له اسلامي نظام نه دفاع ونکم خلک له اساسي قانون نه په نه راجګيږي هر ته تڼي وای عزت دفاع کوم چې د تصویب په وخت کې د امریکا د هغه وخت لومړی مرستيال د چین ناستو ټول اساسي قانون د هغه د نظارت لاندې تیر سو وخت چې هغه له دس یو جعلي او خود ساخته د شرابيانو په لاس جوړ شوی یو قانون نه دفاع کوي زه څنګه لاغه قانون نه دفاع ونکم چې رسول الله باندې نازل شوی دی الله له خوانه زه لاغه حدیثونه څنګه دفاع ونکم زه له شرعي نظام نه څنګه دفاع ونکم څنګه چې دوی له مردودي دیموکراسي نه دفاع کوي همداسې له اسلامي نظام نه دفاع کوم د بي 52 په زور په ما دیموکراسي مني زیدي راکټ لانچر په زور په باندې منم اسلام بر سره مني اسلام می دین ده سری کرخې دې کله تی تیردون کینه راشو وای دلایل وای کله ته مون خطا کړه بسم الله الرحمن الرحیم اجازه ده خام زه دا خبر یو درې دانې تجویزونه لرم دا سوالونه غوندم دي ښه سوالونه دي کېدای شي خسته باستم چانس پکې برابر شي یو دا طالبانو ته ما دا تجویز ده چې دغه کوم داوا چې دوی وایي اسلامي نظام زما په نظر باندې افغانان مسلمانان دي اسلام مني هر وخت مني دغه اسلامي نظام دایې د ډیره مخه ته نه کوي د دې په زیات د سیاسي سوچ دا سمون ولې نه کوي دا سمونه لري دا خبر ته ورسره زه خو راځم بیا به لایف ما تحریف طالبانو نه اجازه راکړه لایف ناسي کې طالبانو دا 10 کاله
دا په زرګونو چې خلک شهیدان شو، د څه دپاره شهید شو؟ چې یو اسلامي نظام راولي. د افغانستان دولت او د کابل اداره موږ اسلامي نظام هغه ته ویلی نه سو. هغه سراپا یو فاسد نظام ده، سراپا یو قاتل نظام ده، سراپا یو غدار نظام ده، سراپا یو داسې نظام ده چې خپل خلک یې وژلي، خپل ورونه یې وژلي، خپل ځمکه یې خرڅ کړې. څنګه وایې ته ډاکټر په احساساتو نه کېږي خبرې ته ورشي. زه دا خبره وکړم، نه هیله کوم لایف ما ته پوښتنه نه تجویز ما کوه. ته ما ته د سیکولرزم تدریس ما راکوه، د سیکولرزم تشریح ما ته ما راکوه چې ته ما ته سوسیالیزم، ما سوسیالیزم کمونیزم ماتریالیزم جمع ده. ستاسو منابع ما ویلی تاسو په خدای ایمان نه لرئ، په قرآن ایمان نه لرئ، په پیغمبر ایمان نه لرئ، د دې افغانستان په دې خاوره ایمان نه لرئ. که تاسو ایمان درلود تاسو به د انګریزانو سره یو ځای د یو افغان یو مسلمان کور ته نه ننوتلی نه. مهرباني وکړه مبین صاحب، لایف ما تحریفوه. مهرباني عفو غواړم مبین صاحب، مهرباني وکړه. تاسو ویلي جنرال صاحب تاسو یې را سره تاسو عبدالله ورور ته راسه ګیلې مه کوه، راسه جیکسه کوم نظام غواړم، دیموکراسي ومنم. ګوره هغه عبدالستار سیرت یو نوم او نشان سړی و، په 1999 کې دا تللی امریکا ته. بیا وایي هغه ملګرو یې ویلې، وایي د امریکانو خپلو کې سره ویلې چې د عبدالستار سیرت خو داسې مسلمان ده لکه کافر غوندې. اوس نو دوی داسې نظام موږ ته غواړي لکه اسلامي نظام لکه کفري نظام سره باید ټکر نه وي. نو دلته هم چې بعضې امریکان به راتلل، دا اوس هم چې راتلل دغه د اربکیانو دې خلکو به ویلي وای د امریکان خو داسې امریکان دي لکه مسلمانانو غوندې. معلوم تاسو هغوی ته لکه کافر داسې ښکاري، هغوی تا ته لکه مسلمان داسې ښکاري، ځکه هر څه مو سره ګډ کړل. فرض کړه رولاګۍ ده، عیسوی ده، اشرف غني ورته ولسمشر هغه ځان ته مسلمان وایي، لوري له توریانو سره ګري. کم نظام خو دیموکراسي اجازه ورکړې، اسلام چاته دا اجازه ورکړې چې یو پیغله دی، یو ځوانه دی، یو تورسره دی له کوره ووځي. قرآن خو امر درته کوي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. ته په کوم دلیل زه دلته خو حدیث هم نه ده، فقه هم نه ده، د قرآن امر ده چې تاسو په کورونو کې کینئ. وخت چې ته د قرآن نه منې، بیا نو دا مطلب چې ته د قرآن دغه آیت نه منې. د جهاد په باره کې چې کوم آیتونه راغلي تی تحریفوي، ته وایې هغه نن 1400 کاله مخکې و. مونږ ته نوی پیغمبر نه راځي چې نوی دین راته وښیي. دا آخري پیغمبر و، له دین وروسته پیغمبران نه راځي. همدغه علما چې ورثه د انبیاو دي، دوی به د پیغمبرانو کار کوي، دوی به دین خلکو ته رسوي. ته خو جومات ته لیواتتخانه وایې، مدرسې ته لیواتتخانه وایې، د احادیثو د ترمیزي استادانو ته قاتلان او تروریستان وایې. د دغه دین د رسولو لپاره نور پیغمبران خو نه راځي چې دا دین موږ ته ورسوي. د خدای رویو کې علماو پسې سخي مه کوئ، اسلامي نظام پسې بد مه وایئ، قرآن او حدیث مه تحریفوئ. نور پیغمبران د دې لپاره نه راځي چې موږ ته دین وښیي. همدغه علما د موږ سر سترګې دي. علماو پسې بد رد مه وایئ، مدرسو پسې تاخت و تاج مه کوئ. یو ورځ تا د چا له خولې اورېدلې دي په دغه لوی افغانستان کې چې د کلیسا په خلاف یې خوله جوړه کړي. نن دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه وه دا د صلیب جګړه وه. بوش د صلیبي جګړې اعلان وکړه، د جومات او د کلیسا جګړه وه. نن چې جومات بریالی کېږي، ملا په پاپ باندې پښې ږدي، د پاپ مرۍ لاندې کړي دي. نن هغه خلک د پاپانو ماته ولې نه مني؟ نن چې د صلیب لښکرې نسکورې دي، خلک ولې دا نه مني؟ مسلمان د صلیب د لښکرو ماته نه مني. هغوی په خپله وایي چې موږ مات یو، تش په نوم مسلمانان. د صلیبیانو جامه یې اغوستې ده، هغوی وایي چې صلیب نه ده مات، امریکا نه ده مات. دغه اعزاز افغانانو ته قیل چې امریکا طالبانو اسلامي امارت ماته کړله، د صلیب لښکرې اسلامي امارت ماتې کړلې. په دغه اعزاز هم درته نه ده قیل، لکه تر پرون چې روسان او کمونستان د روسانو ماته پټوله، لیکن دا ماتې نه پټېږي. دا د کوم قلی اردو یا د کوم قطعې ماته نه ده، دا د ثابت صلیبي لښکرو له شرقه تر غربه د ناټو ماته ده. که یې څوک مني که یې نه مني، افغانانو ته خدای دا اعزاز ورکړی ده.
چې افغانستان د امریکا او د ناټو هدیره جوړه کړله. تاسو ولې دا بې ځایه بحث کوئ؟ موږ درته وایو چې طالبان د دې عصر اتلان دي. څوک یې په موږ نشي منلی. په زوره تاسو زور ازمایي کړې ده. موږ بمونه، استشهادیانې، درون بریدونه، د میګ 52 بمبار تر شا پرېښی ده. موږ له مرګ نه ویرېدونکي خلک یو، په مرګ مو مه ډاروئ. البته له امریکانو سره تړون ګټه امریکانو ته ده چې له افغانستان نه به روغ ووځي. که چېرته په دغه تړون کې تناقض راځي، تړون تر پښو لاندې کېږي، بد عواقب هم د امریکا لپاره دي چې دلته به نور امریکایان هم وژل کېږي. موږ تر هغه پورې د جګړې خواته لابي نه کوو، خو که له تړون نه سرغړونه کېږي دا د امریکایانو په تاوان ده. ځکه امریکایانو سره نور داسې وسایل نشته چې د موږ غازیان او اتلان پې باندې وډار کړي. د مرګ له وسایلو موږ ډارېږو نه. د موږ افغانانو امریکایانو ته ثابته کړله هغه څه چې وژل کوي په خپله خوښه او شوق باندې موږ سینو پورې تړو. نو مرګ نه ته څوک یاروې؟ زه خو څه په اروپا کې نه اوسېږم چې له مرګ نه به وډارسم. سوسیال به رانه پاتې سي، کلبسې به رانه پاتې سي. یو خټین کور مې ده، نه مې ده په کار دا اوس دې بمبار کړي. بچي مې دي، نه مې دي په کار زه اسلامي نظام غواړم. سبا مې دي بچی آینده خرابېږي، سبا مې بچیان سیکولران او کمونستان غټېږي. تر هغوی دا اوس د شهادت مرګ بهتره ده. هېڅکله زه بې طالب افغانستان لا نه غواړم. چې طالب پکې نه وي هغه ملک زه نه غواړم. طالب د ما په زړه کې جای لري. یو راته ویلي وای له طالبانو تېر سم. افسوس افسوس، طالب نه زه څنګه تېر سم؟ طالب خو د ما په زړه کې جای نیولی ده. د طالب غیرت او شهامت کارنامې په دوی ټولو زه څنګه سترګې پټې کړم؟ او بیا به الله ته څه جواب ورکوم چې دا غټ سر مې چې درکړی څه دې وکړي د اسلام لپاره؟ دغومره خو به ورته ووایم چې د غازیانو او د اتلانو ستاینه مې کوله. که په دغه باندې هم خدای وبخي، نور خو موږ د امریکانو په مقابل کې هېڅ ونه کړه. خو دا بې غیرتي مو نه ده کړې چې خپل ورور او خپل تربور او عزیز ته په خپل ملک کې تورست خطاب وکړم. مننه. یو نړۍ مننه. اجازه